مسجد نبوي کې ځل مسجد مجلس جوړ دی چې کله مجلس جوړ دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وایي نن زما په صحابو کې د 4 روژه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو معلم حیثیت او د شاګردانو صحابو د شاګردانو حیثیت او د استادو د شاګردانو په مابین کې ډېر بې تکلف او ډېر نږدې زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته نن د 4 روژه ده. حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې کله صحابه شاوخوا ولاړ وکتل هیڅوک نسته، حضرت ابوبکر رضی الله عنه ولاړ شو ورته نن زما روژه ده. دویمه پوښتنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کوي چې نن د یو مسلمان د جنازې سره څوک تللی دی چې جنازې پسې تګ کول دا څومره ثواب لري، دا ثواب نن چا ګټلی دی؟ صحابو کې شاوخوا چې پوښتنه وسله بیا ابوبکر ولاړ سو عزت للی. دریم ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه وکړه وایي نن یو محتاجه ته خوراک چا ورکړی دی چې د هغې ضرورت یې ورپوره کړی؟ صحابو کې دریم ځل بیا ابوبکر ولاړ سو ورته وایي زه یم. څلورم ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه وکړه نن د یو ناجوړه عیادت او پوښتنه چا کړې ده؟ بیا ابوبکر ولاړ سو ورته وایي زه یم. روژه هم زما ده، د جنازې سره هم زه تللی یم، محتاج ته خوراک هم ما ورکړې ده او د بیمار بېمپرسۍ ته هم ورغلی. پیغمبر علیه السلام ورته چې په نن ورځ کې کم چا په نصیب کې دا 4 عمله راغلي دي زه هغې ته د جنت ضمانت ورکوم چې هغې ته به الله تعالی جنت ورکوي. بس ما درته ویل د ابوبکر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دومره قریب تعلق چې د هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوله باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوله باندې عجیبه بشارتونه عجیبه زیرې اورېدلي دي چې کوم څوک د احادیثو ذخیره وګوري غالبا د احادیثو په ذخیره کې 181 روایته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا صرف د ابوبکر په فضیلت کې راغلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوازې په خپل امت کې د ابوبکر فضیلت په کومو احادیثو کې بیان کړی دی 181 حدیثه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر یوازې په فضیلت کې راغلي دي او غالبا 88 روایته د حدیثو په ذخیره کې د هغه راغلي دي چې هغې کې پیغمبر علیه السلام د ابوبکر او د عمر د دواړو فضیلت بیان کړی دی او 19 روایته بیا په حدیثو کې داسې راغلي دي چې هغې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د 3 خلفاو ډېر صفت بیان کړی دی، ابوبکر دی، عمر دی او عثمان دی. او 14 روایته بیا په حدیثو کې داسې راغلي دي چې هغې کې پیغمبر علیه السلام د 4 سرو صحابو فضیلت د 4 خلفاو فضیلت بیان کړی دی چې په هغې کې څوک دی؟ په هغې کې حضرت ابوبکر دی، عمر دی، عثمان دی، علی دی. ما درته ویل د ابوبکر یوازې فضایل هم 181 روایته دي، بیا په 88 روایاتو کې هم د شرکت دی، بیا په 19 روایاتو کې هم د شرکت دی، بیا په 14 روایاتو کې هم د شرکت دی. غالبا د پیغمبر د احادیثو ټوله ذخیره چې سړی وګوري غالبا د بل صحابي به دومره فضایل نه راغلي لکه د ابوبکر او دا فضایل د چا په دغه باندې راغلي دي دا خاص کر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام